السلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ او اختر مو په خیر تېر کړی وي. دا د افټر افیکټ 18مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې یو ځل بیا هم موږ تاسې پر ماسک کار کوو. تاسې به تېرو ویډیوګانو کې چې موږ په ایډوب پریمیر کې کار کوو یا ویډیو ایډیټینګ کې کار کوو، تاسو به زده کړی وي چې څنګه کولی شو موږ د ویډیو څخه شاته بیکګراونډ لرې کړو او کوم ابجکټ چې زموږ په کار وي هغه پاتې شي، چې هغه کار موږ کولی شو د ګرین سکرین او یا هم د بلو سکرین په واسطه ترسره کړو. خو نه یوازې چې موږ کولی شو د هغه ګرین سکرین او بلو سکرین په واسطه خپل بیکګراونډ لرې کړو، بلکې موږ کولی شو د ماسکینګ په واسطه هم د خپل ویډیوګانو بیکګراونډ لرې کړو او یا هم هغه شیان چې زموږ نوي په کار په ډېرې اسانۍ سره هغه د ماسکینګ په واسطه لرې کړو او پاکې کړو. نن پر همدغسې یو څه کار کوو موږ او تاسې ګورئ. دغه یو ویډیو ده موږ سره. زه غواړم په دې ویډیو کې چې دا کوم اسمان دی موږ سره دا پاک کړو، لرې کړو او د دې پر ځای یو بل څه راولو، یو بل اسمان دلته راولو. نو د هغه لپاره دلته ما یو بله ویډیو ډاونلوډ کړې، دا ویډیو ده موږ سره. نو موږ به په دې کار کوو چې دغه برخه د دې ویډیو لرې کړو او د دې پر ځای د هغه بله ویډیو راشي. نو د هغه لپاره موږ کولی شو د ماسکینګ څخه استفاده وکړو. زو درس شروع کوو. که تاسو چینل نوي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړی، د بل آیکن کې کاږئ. کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ او زما د ویډیوګانو لینکونه له خپلو ملګرو سره شیر کوئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او هغوی کولی شي له دغه درسونو څخه برخمن شي. نو زو او خپل درس شروع کوو. نو زه راځم. له هر څه نه وړاندې مونږ ویلي وو چې مونږ څنګه کولی شو ماسک ډرا کړو. نو دلته دغه ویډیو انتخابوم. انتخاب نو وروسته مونږ ویلی وو چې هم کولی شو دغه شکلونو په واسطه ماسک ډرا کړو او هم کولی شو د دغه ټول په واسطه ماسک ډرا کړو. نو د ماسک ډرا کولو کې مونږ سره درې شیان ډېر پکارېږي، چې یو مونږ سره دغه ټول ده چې د دې شارټکټ جي دی، بل مونږ سره دغه هینډ دی چې شارټکټ ایچ دی، او بل مونږ سره دغه وي ټول دی. نو دا به تاسو یاد ساتئ. د دغه سلیکشن ټول چې د دې شارټکټ وي دی مونږ سره، د هینډ چې دی مونږ سره ایچ دی، او د دې شارټکټ چې دی مونږ سره جي دی. ځکه زه به دلته کلیک نه کوم او شارټکټ په واسطه به کار کوو. نو مونږ ویلي وو چې مونږ دا څه لپاره استعمالوو. نو تاسې به پوهېږئ، چې دا نه پوهېږئ مخکینۍ ویډیوګانې وګورئ، تاسې به پرې پوه شئ. نو راځو خپل درس او خپل کار شروع کوو. زه دلته ستاسې پوهولو لپاره یو مثال وړاندې کوم. باقي چې تاسې څومره په ښه طریقې سره دغه کټینګ وکړئ هغومره به تاسو ته دغه ویډیو صفا راځي. کوشش کوئ کوم تغییرات چې راولئ هغه تاسې فریم بای فریم راولئ. بیا چې کله تاسو دغه تغییرات چینجز فریم بای فریم راولئ هغه به هېڅکله نه ښکاري چې دا ایډیټ شوی دی. نو زه یو کلیک دلته کوم. له هغه نه وروسته دلته کوم صرف دغه کوم بلډینګ چې دی موږ سره دا پرېږدم. باقي چې کوم اسمان دی زه هغه سلیکټ کوم. بل کلیک دلته کوم. همدا ډول یو کلیک دلته، یو ورسره یو کلیک دلته. یو ځل بیا هم وایم، زه صرف تاسو ته د پوهولو لپاره دغه کوم ډېر ژور پکې نه ځم، یعنې ډېر په اصلاح ډول دغه نه کوم. زه صرف چې تاسې پوه شئ، ځکه بیا ویډیو مونږ نه اوږدېږي. نو کله مو چې سلیکشن وکړو تاسې ګورئ مونږ سره په دې شکل راغی. اوس زمونږ دا نه دی په کار، مونږ صرف غواړو چې اسمان لرې شي. نو د هغه لپاره مونږ کولی شو دلته د ویډیو دا پراپرټیز خلاص کړو. پراپرټیز نو وروسته دلته ماسک ته چې راشو، ماسک 1 دی دلته انورټډ لیکلی. کله چې مونږ په دې کلیک کړو نو بلډینګ به پاتې شي او بر اسمان به لرې شي. یعنې دا مونږ سره برعکس کار کوي. که تاسې بره انتخاب کړی وي انورټډ کلیک کړئ نو بره پرېږدي، لاندې انتخاب وي. که چېرته لاندې دا برخه مو انتخاب کړی وي انورټډ کلیک کړئ نو دا پرېږدي، بره انتخابوئ. نو تاسې ګورئ مونږ سره کوم اسمان چې مونږ سره هغه لرې شو. همدا ډول تاسو کولی شئ دا زومین کې او د زومین په واسطه خپل دغه سلیکشن چې تاسو کړی دا ډېر دقیق کړئ تر څو هېڅ معلومات یې ونه شي چې دغه سلیکشن شوی دی او دغه اسمان د ماسک په واسطه لرې شوی. نو اوس که چېرته موږ دغه ویډیو پلی کړو تاسې ګورئ چې موږ سره دا ماسک په خپل ځای پاتې کېږي، ویډیو ورسره مه راځي. دا چې دغه ویډیو هم دا ماسک هم د ویډیو سره بل لاړ شي نو د هغه لپاره به تاسې فریم بای فریم دغه تغییرات راولئ. نو د هغه لپاره به تاسې راشئ دلته هیډ کې چې کوم ځای کې ستاسې د ویډیو سټارټ وي هلته به ودروئ، د خپل سلیکشن به وکړئ. سلیکشن نه وروسته به راشئ، دا ماسک به اوپن کړئ. را به شئ ماسک پات ته او دلته به دا کوم کی فریم چې دی مونږ سره دا به تاسې آن کړئ. کله مو چې آن کړه اوس زه دا هیډ لږ وړاندې راوړم، ګورم چې مونږ سره تغییرات کومه ساحه کې راځي. همدغسې مخکې راځو، تاسې ګورئ چې زموږ بلډینګ بره لاړو، دغه ساحه کې تغییرات راغی. نو زه راځم دلته اوس دغه کوم تغییرات چې ما راوړي دا د سره اصلاح کوم، ځکه دې سره ویډیو بره لاړه نو زموږ ته پکار ده چې دا خپل تغییرات هم
ترتیب کړو ترڅو موږ سره د معلومات وشي. نو تاسو ګورئ چې زموږ هغه کوم ویډیو چې او کوم سلیکشن چې موږ کړی هغه ترتیب شو. همدا ډول دلته ګورئ موږ سره کی فریم هم اضافه شو. زه راځم بیا هم دا هیډ مخکې وړم. دلته ګوره چې یو ځل بیا هم دغه بلډینګ بره لاړو، دغه زموږ ماسک چې دی هغه په خپل ځای ولاړ دی. نو یو ځل بیا هم زه راځم. که چېرته تاسې غواړئ دغه ټول نقاط په یو ځای وخوځوئ نو تاسې به دلته ماسک انتخابوئ، له هغه نور څه به دلته راځي او سلیکشن به دغسې لګوئ. او که چېرته غواړئ چې نه یو خوځوئ نو دلته به یو خالي او کلیک وکړئ. کلیک نو بیا تاسو کولی شئ یو کې تغییرات راولئ. خو فلحال ذکر نه کوم، زموږ ټولو ته ضرورت دی. نو دلته ما تیار ماسک انتخاب کړی دی، له هغه نور څه زه راځم دلته ماسک کلیک ماسک انتخابو، راځو دلته سلیکشن اخلو. اوس چې کله زه دا یو بره ویسم دې سره به دا ټول بره ځي. نو زه راځم ګورم چې کوم ځای کې زموږ دغه ماسک صحیح راځي. نو دغه ساحه کې به زموږ ماسک صحیح وي. هم دلته ګورئ موږ سره کی فریم ایډ شو. بیا هم دغه هیډ زه مخکې وړم نو ګورم چې دلته بیا هم زموږ ماسک لاندې پاتې شو، بلډینګ بره لاړ. نو بیا هم زه دا راخلم او په کوم ډول چې هغه تللی په هماغه ډول منظموم. تاسو به یو شي ته خیال کوئ ځکه په یو نقاط سره دا ټول اصلاح کېږي چې دا منظم روان دی. که چېرته ستاسې ویډیو لږ اخوا دېخوا ځي نو تاسو مجبوره چې یوه نقطه بیل بیل هغه جوړ کړئ. نو هغه تاسو پورې اړه لري څونه چې ښه ایډیټینګ وکړئ، څونه چې ښه دغه ماسک جوړ کړئ هغومره به ستاسې ویډیو نیچرل ښکاري. نو زه خو صرف د دې خاطر چې تاسې پرې په اسانۍ پوه شئ ما داسې یو ویډیو پیدا کړی چې دغه بلډینګ خپله په منظم ډول بره ځي. نو زه کولی شم چې دغه یو نقطه اصلاح کړم، دا ټول ورسره اصلاح کېږي. نو ستاسو ویډیو چې څونه مغلقه وي هغونه به ډېر کار غواړي. ګوره زه دا لږ نور هم مخکې وړم. نو تاسې ګورئ زموږ بلډینګ بیا بره لاړو. نو زه دا هم ورته په هماغه ډول چې زموږ بلډینګ مخکې لاړو دا ورته وړم. همدا ډول د نور هم راځم مخکې دې فریم ته راځو. نو دلته یې هم اصلاح کوو او راځو یو ځل بیا دغه فریم ته. زه خو همدغسې روان یم، یو ځل بیا تاسو ته وایم ځکه تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو له دې څخه کار واخلو. نو بیا چې تاسو څومره ښکلې طریقې سره کولی شئ هغونه به تاسو ته ښه ښکاري. ځکه زه فرېمونه نه ګورم، کوم ځای کې تغییرات راځي په هغه ځای کې زه کار کوم. تاسو باید فریم بای فریم لاړ شئ تر څو هغه ټول چینجز تاسې په صحیح توګه اپلای شي. نو اوس زموږ ټول کار خلاص شو، ویډیو پای ته ورسېده. زه اوس چې کله راشم دلته ویډیو پلی کړم تاسې به ګورئ لږ تغییرات پکې ښکاري ځکه زه به فریم بای فریم نه یم تللی. خو که چېرته تاسې دغسې فریم هر فریم کې جدا چینجز راولي، هر فریم کې جدا کار وکړئ نو بیا دا تغییرات چې تاسو سره دې ساحو کې ښکاري دا تاسو سره نشو کېږي. دې ځای نه تاسې کولی شئ فیدر هم دې له زیات کړئ تر څو لږ رف ښکاره شي، صفا ښکاره شي. ماسک اوپیسټي هم کولی شئ کم زیات کړئ. نو په دغه ډول هم تاسې کولی شئ د خپلو ویډیوګانو کې کومې ساحې چې لرې کوئ، کوم چینجز راولئ هغه پکې راولئ. فلمونو کې به تاسو کتلی وي چې کله شوټینګ کېږي نو هغه کې هیرو بلډینګونه چې ټوپ وهي نو هغه رسۍ سره تړل شوی وي تر څو هغه ونه غورځېږي. دغه رسۍ څنګه لرې کېږي هغه هم دغسې د ماسکینګ په واسطه کټ کېږي او لرې کېږي. نو تاسې وګورئ، پریکټس وکړئ. که څه ستونزه وي یا څه پوښتنه وي ما ته کمنټ پرېږدئ. کوشش به کوم چې ستاسې کمنټونه وګورم او کومې ستونزې چې وي هغه تاسو ته زه حل کړم. تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.